له پاکستان سره بیا د لوبې چانس پیدا شو. افغانستان کله او څنګه بیا له پاکستان سره لوبیږي، اوس له چا سره لوبه کوي او څومره مهمه ده. د هر څه او ستاسو کومنټونه په همدې ویډیو کې شته، نو ویډیو تر اخره وګورئ. اټکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلینډ سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلینډ بیا 6 پوینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې له نیوزیلینډ سره لوبه خورا مهمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله 5مه لوبه سبا د نیوزیلینډ په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که هره لوبډله دا لوبه په لوی توپیر سره ګټي، نو کولی شي چې د نیمې پای لوبې پړاو ته لاره پیدا کړي. خو ښاغلي هوتک ټینګار کړی دی چې افغان لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی دی. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلینډ له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلینډ نیمیبیا ته د 52 منډو په توپیر او هند سکاټلینډ ته په 8 وکټو په 6.3 اورونو کې ماته ورکړه. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. اوس هم تاسو د ګڼ شمېر افغانانو کومنټونه ګورئ چې زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو یې پرېښي دي. له دوی څخه ډیره زیاته مننه چې زموږ په هرې ویډیو باندې خپل مثبت نظرونه را سره شریکوي. تاسو خپل مهم نظریات را سره کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.